بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. راځو د دې فصل خلاصې ته. دې فصل کې موږ څه وویلې؟ دې فصل کې شاوخوا تقریبا 15 غټ واړه مهم مسایل پکې بحث شول. که چېرې دغه 15 واړه مسایل دغه یو صفحه کې چې لیکل شوي دي دغه داسې فکر وکړئ تاسو ټول فصل به تاسو ته یاد وي. اول د حمزه ډولونه وو. څو ډوله وو؟ څه نومونه وو؟ وصلي او قطعي. دوه ډوله وو، وصلي او قطعي. د حمزه وصلي تعریف هم تاسو ته یاد ده او د قطعي هم درته یاد ده. حمزه وصلي هغه و چې د وصل په حالت کې ختمیږي او قطعي حمزه هغه حمزه ته ویل کېږي چې په یو حالت کې هم نه ختمیږي. بل وی د اسمونو په شروع کې چې کوم د ال حمزه راځي، اسمونو په شروع کې همدې ته حمزه وصلي وي او دا حمزه همیشه څه شوي؟ مفتوح وي. د هغه فعل چې دریم حرف مضموم وي، د هغه فعل چې دریم حرف مضموم وي حمزه وصلي باید څه شوي؟ هغه مضموم وي. او هغه فعل چې حمزه د فعل چې دریم حرف مضموم نه وي، مفتوح یا مکسور وي، بیا به حمزه مکسور وي. صحیح شو؟ په دواړو صورتونو کې بیا حمزه مکسوره راځي. په قرآن کریم کې و اسمونو کې حمزه وصلي په ځای د مفتوح کېدو مکسور راغلی. موږ تاسو ویلو چې په قرآن کریم کې چې څومره اسمونه راځي د ټولو اسمونو حمزه وصلي چې دی هغه مفتوح ده، صرف په اووه ځایونو کې مکسور راغلی ده چې هغه قسم اسم، ابن، یاد دي که نه؟ هغه کلمات دي. شپږم د فعل په شروع کې مفتوح حمزه قطعي وي. د فعل په شروع کې چې کوم مفتوح حمزه راځي نو هغه قطعي وي، او د اسم په شروع کې چې کوم مفتوح حمزه راځي نو هغه صحیح شو. فرق ورزده کې مفتوح او د مفتوح دواړه دي، هغه د اسم په شروع کې ده او دا د فعل په شروع کې ده. د مضارع واحد متکلم حمزه همیشه قطعي وي. حمزه 15 حالتونه لري: تحقیق، تسهیل، ابدال، حذف یا ابدال د واجب. لام تعریف 2 حالتونه لري، یا به اظهار وي او یا به ادغام وي. اظهار ته چې ویل کېږي؟ اظهار قمري. او ادغام ته چې ویل کېږي؟ ادغام شمسي. اظهار قمري به په هغه وخت کې کېږي چې د لام تعریف نه وروسته قمري حروف راشي، او که قمري حروف نه راځي نو شمسي حروف به راځي، بیا به ادغام شمسي کېږي. 14 حروف قمري دي او 14 حروف شمسي دي. په حروف هجا کې 14 حروف قمري او 14 حروف شمسي. های ضمیر د حرکت د وجې 2 حالت لري. د حرکت د وجې های ضمیر د حرکت له وجې، یعنی های ضمیر به کم حرکت لري؟ 2 حرکت به لري، یا به مضموم وي او یا به مکسور وي. که چیرې های ضمیر د مخکې او وروسته، های ضمیر نه مخکې او وروسته متحرک حرف وي نو دغه های ضمیر به راښکلو سره لوستل کیږي، او که نه وي نو بیا بغیر د راښکلو نه. اجتماع ساکنین څو حالت لري؟ 2 حالته، یو علی حده او بل علی غیر حده. علی حده جایز، علی غیر حده ناجایز. علی حده چی شته وایي؟ چې په یوه کلمه کې راغلي وي، دواړه ساکنه په یوه کلمه کې راغلي وي، خو دا دوهم ساکن اصلي وي او که عارضي وي، دواړو صورتونو کې ښه. او علی غیر حده دي ته وایي چې 2 ساکنه په 2 کلمو کې راغلي وي، یعنی اول ساکن د اوې کلمې په آخر کې او دوهم ساکن د دوهمې کلمې په اول کې راغلی وي، نو دا بیا ناجایز کېږي او دا ختمول پکار دي. او د ختمولو دپاره څو طریقې دي؟ اووه طریقې دي. اووه واړه طریقې په دې کوپړۍ کې ځای کوي. اوله طریقه دا ده که چې 2 ساکنو کې اول مده و نو حذف کېږي به. که چېرته میم د جمع و نو ضمه به ورکوي، پیش به ورکوي. که واولین د جمع و نو پیش به ورکوي. که من و نو زبر به ورکوي. که الف لام میم و نو زبر به ورکوي. ټول 15 شول. که دا 15 واړه نه و نو بیا به زیر ورکوي، او که د تنوین د وجې نه پیدا شو نو بیا به هم زیر ورکوي. صحیح شو؟ دا د ختمولو طریقې وي. نون قطني د وصل په صورت کې لوستلی کېږي او د وقف په صورت کې نه لوستل کېږي، او حمزه وصلي د وقف په صورت کې لوستلی کېږي خو د وصل په صورت کې نه لوستل کېږي. حمزه وصلي او نون قطني 2 متضاد دي، دواړو نه په یو وخت استفاده نشي کېدلی. یو چې راغی نو بل به ورسره خپله څه کېږي؟ ختمیږي. نو تقریبا دغه فصل کې هغه مهم موضوعات
همداول او دغه چې دغه چې لږ تفصیل تاسو وکړو دا فصل به څنګه شوی وي ان شاء الله چې یاد شوی وي. تشریحي پوښتنې دي. دوم فصل حمزه وصلي او حمزه قطعي تعریف کړئ. دا خو به ان شاء الله یاد دي که نه؟ د حمزه څو حالتونه دي؟ حمزه څو حالتونه دي؟ 5: تحقیق، تسهیل، ابدال، حذف او ابدال واجب. د لام تعریف نه وروسته چې حروف هجا راشي نو څو حالتونه به جوړیږي یا څو حالتونه به اختیاروي؟ 2. یا به اظهار وي او یا به اظهار ته څه ویل کېږي او ادغام ته. حروف قمری او د شمسي مجموعې چاته یاد دي؟ وایه قاري صاحب. های ضمیر به کله به راښکلو او کله بغیر د راښکلو لوستل کېږي. د دوو متحرکینو ترمنځ واقع شو راښکل کېږي به او که دوو متحرکینو ترمنځ نه وي د دې قاعدې خلاف وي نو بیا به ویلی کېږي خو راښکل کېږي به نه. های ضمیر باید کوم حرکت ولري؟ ضمه او کسره. ضمه به یې داسې راکاږو لکه واو مد او کسره به یې داسې راکاږو لکه یا مد ده. هم د دې وجې نه د واو مد او د یا مد هغه قایم مقامونه هلته راغلي ولاړ پیش د واو په ځای راغلی وي او ولاړ زیر د یا په ځای راغلی وي. دا قایم مقام دی ګوره ښه کار کوي هلته د په ځای باندې. اجتماع ساکنین علی غیر حده ناجایز ده. نو څه کول پکار دي؟ څه کول پکار دي؟ ختمول پکار دي. د ختمولو څو طریقې دي؟ 7 طریقې دي. واړه باید یاد دي. اجتماع ساکنین څه ته وایي؟ دو ساکنو یو ځای کېدل. دوو ساکنو یو ځای کېدل. او د واقع کېدو څو حالتونه دي؟ 2. یوه کلمه کې بله کلمه کې یوه کلمه کې او په دوو کلمو کې. یوه کلمه کې چې راځي علی حده ده او که په دوو جدا جدا کلمو کې راځي نو علی غیر حده ده. حکم یې څه ده؟ علی حده جایز او علی غیر حده ناجایز. چې ناجایز شو ختمول پکار دي. ختم کول لپاره څو طریقې دي؟ د حرکاتو صحیح ادا کولو او د غلط ادا کولو حالتونه تشریح کړئ. حرکاتو صحیح ادا کېدل. زبر باید په خلاصه خوله په پرانستی آواز باندې ادا شي. که چېرته په زبر کې شونډې لاندې طرف ته مایل شول یا ګولوالی پکې راغی زبر غلط. او که چېرته په زیر کې میلان پکار ده. میلان کېدو سره لاندې مایله کېدلو سره ادا دا صحیح تلفظ ده. که دغه مایله کېدل پکې نه وي یا آواز لکه زبر غوندې خلاص و یا ګولوالی پکې راغی نو زیر هم غلط. او که چېرته پیش کې ګولوالی رانغی ځکه پیش باید د ګولوالي سره ادا شي دا یې صحیح تلفظ ده. که دا پکې رانغی نو دا بیا څنګه شو؟ دا یې صحیح تلفظ او غلط تلفظ. دا تشریح کوي او واضح کوي. چار جوابه پښتنو ترازو د لفظ لا تأمنا تلفظ به څنګه کیږي؟ دلته وایي چې روم سره به کیږي، اسکان سره به کیږي، اشمام سره به کیږي که درې واړه صحیح دي؟ اشمام ته یو اضافه میم هم ورکوي. صحیح شو؟ میم ته نه پاتې شوی. په قرآن کریم کې داسې کلمات څو دي چې صاد پر سر سین لیکل شوی؟ 3 دي، 4 دي، 5 دي، که 6 دي. کوم یو صحیح ده؟ 4 صحیح ده. په قرآن کریم کې داسې کلمات څو دي چې الف لیکل شوی خو نه په وصل او نه په وقف کې لوستلی کېږي؟ صحیح شو؟ 14 15 15 18. کوم یو صحیح ده؟ دا دال جز صحیح ده چې 18 دي. په قرآن کریم کې هغه کلمات څو دي چې الف پکې لیکل شوی خو په وصل کې نه ویل کېږي خو د وقف په حالات کې بیا ویلی کېږي؟ 4 15 6 و. کوم دال جز دلته هم صحیح ده. کوم فعل چې دریم حرف مضموم وي نو حمزه وصلي به کوم حرکت اخلي یا کوم حرکت باید ولري؟ ضمه. یعنی دریم حرف چې هر حرکت ولري حمزه وصل به همغه حرکت اخلي. فتحه به لري؟ فتحه به لري؟ نه. کسره به لري؟ نه. ضمه به لري؟ هو. کسره او ضمه دې کې ضمه شته که نه؟ دې کې یوازې ضمه پکار ده، کسره ورته نه ده پکار. د اسم په شروع کې چې کوم حمزه راځي هغه به همیشه مکسور به وي، مضموم به وي، مشدد به وي که مفتوح به وي؟ مفتوح به وي. الف صحیح ده. اجتماع ساکنین په څو طریقو سره ختمیږي؟ 4 15 6 و 8
و حمزه سو حالتونه دي 3 4 5 شپږ یوه خبره د اجتماعي ساکنونو کې دا خبره کوم د ختمولو و طریقې دا تاسو ته ما وویل دا و طریقې ما جوړې کړي دي دا اخرنۍ طریقه چې دا د شپږم تابع ده ګوره ځکه موږ ویل چې پورتنۍ 5 که نه وي نو بیا به څه ورکول کېږي زیر دا هم زیر اخلي دا دې دپاره چې ستاسو ذهن واضحه شي چې په تنوین کې دا شی بدلیږي نه نو که کوم کتاب کې مثلا شپږ راغلي نو جنګ ورسره ونه کوئ چې دا موږ خو وویلي تا څنګه شپږ لیکلي دي صحیح شو دا تعبیرات چې دي تعبیرات دا فرق کوي څوک به د عددونه زیاتوي او څوک به د عددونه څه کوي کمی دي مثال ته ما مخکې ویلو دا زیاتېدی شي او کمیدی هم چې دا منسوسي شیان نه دي دا د منسوسي شیان دي دا خو درس په جریان کې چاته چې څه رقم شاګردو په ویل دپاره کومه لاره اختیاروي همغه خبره ده نهم نمبر 4 جوابه سوال دا ده چې په قرآن کریم کې د سو اسمونو حمزه وصلي مکسور راغلی و اسمونو که نه او شپږ و اته نه دا و بې جز پکې صحیح ده آخرنی سوال د وی په قرآن کریم کې څو ضمیرونه د مضمومه او مکسوره قاعدې خلاف راغلي یاد دي درته کوم یو دي هغه ما چې هغه دوه چې دي هغه یرضه لکم فیه مهانه هغه د راښکلو قضیه ده ګوره ښه او دلته تا ته چې د مضموم او د مکسور خبره کوي مضموم او مکسور کې چې دی نو هغه کلمات دي چې هلته ذکر شوي دي امشو ایتو ابنو دغه کلمات دي نو کوم یو صحیح څلور بې جز یې صحیح ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين